و وای څوک. څوک کله چې مونږ چاته وایو ته څوک یې، ته څوک یې، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: wer bist du. wer bist du. دا د یو کس لپاره استفاده کیږي، د یو شخص لپاره، که هغه جلۍ وي که هلک وي. او کله چې د یو څخه زیات کسان وي وایو تاسې څوک یاستئ. موږ وایو که نه تاسې څوک یئ یا تاسې څوک یاستئ، د یو څخه زیات کسانو. بیا دا جمله په الماني ژبه دلته داسې وایو: wer sind sie. wer sind sie. هلته د یو کس لپاره best راغی، دلته د یو څخه زیاتو کسانو لپاره sind راغی. دوستانو همیش د جمع لپاره sind راځي. wer sind sie. تاسې څوک یاستئ. او بله جمله ده وایي هغه څوک ده. هغه څوک ده، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ تاسو په کمنټ کې ولیکئ.